په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مخکې له دې چې په ویډیو شروع کولو ستاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه هغه دا چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنډۍ نښان هم وهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. راځو د ویډیو په لور. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو زموږ د ملګرو لیست په فیسبوک کې له نورو خلکو پټ کړو. یعنې خلکو ته دا پته ونه لګېږي چې د دغه شخص سره څو ملګري دي او کوم ملګري دي. یعنې په عموم کې په فیسبوک کې د ملګرو د لیست پټولو طریقه. له هر څه نه مخکې به تاسو کروم براوزر ته راسئ یا که بل هر براوزر یې کار کوي. کله مو چې براوزر ته راغلی نو تاسو به فیسبوک .com ولیکئ او فیسبوک ته به ځان ورسوئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړ تاسو څخه دلته خپل پاسورډ او همدارنګه د کوم نمبر چې په هغه مو فیسبوک آی ډي جوړوي دا به ورکړئ. زه دلته ویډیو لږ دروم خپل آی ډي پاسورډ او نمبر ورکوم. کله چې لوګین شو زه طریقه درته ښیم. محترمو دوستانو دغه د زه فیسبوک ته لوګین شم. اوس راځو له ټول نه دا درې خطه چې وینئ یعنې دلته خپل پروفایل هم لیدل کېږي. ځانونه به دلته راسئ، دلته خپل د آی ډي پروفایل ته به لاړ شئ. موږ انلاین انټرنیټ زده کړه دا کلیک کوو نو دلته راځو خپلو ملګرو ته. دوستانو کله چې تاسو ملګري ګورئ دوستانو دا زموږ ملګري دي 50,000 ملګري دي. کله چې دلته به په سی آل باندې یعنې سی آل فرینډز په دې باندې کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړ دلته دوستانو دا وینئ انلی می دا ما اوس خپل ملګري له نورو خلکو پټ کړي. کله چې تاسو کلیک کړئ او دلته په مور اپشن باندې کلیک کړئ دلته 3 اپشن یې درکوي. یو پبلیک ده یعنې زما د فیسبوک فرینډز دي باید ټول خلک وویني. دویم فرینډز دي یعنې خاص هغه خلک چې ما سره ملګري دي زما د فیسبوک ملګري دي ویني. او بل دا چې انلی می دا معنا چې یوازې زه دې وینم. محترمینو دوستانو که زموږ یوټیوب چینل مو نوي در سره سبسکرایب کړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. دا و د فیسبوک کې د ملګرو د پټېدا لیست.